کندهار کې د روغتیايي مرکزونو د اضافي توکو د سوځولو لپاره ځانګړې کوره جوړه سوه. د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د یوه خصوصي شرکت لخوا د کندهار ښار 12مې ناحیې اړوند مینکو په سیمه کې یوه کوره جوړه سوه چې دلته به پکې د ټولو روغتیايي مرکزونو او درملتونونو اضافي توکي سوځل کیږي. په ورته وخت کې د یادې کورې مسؤلین وایي دوی مخکې هم فعالیت درلود، خو تازه د عامې روغتیا وزارت د معیارونو پر اساس فعالیت پیل کړ. دا د کندهار ښار د 12مې ناحیې اړوند د اوسېدنې له کورونو لیرې د مینکو په نوم غرونو په منځ کې جوړه سوې کوره ده چې دلته به د روغتیايي مرکزونو خځلې کثافات او یا هم اضافي توکي سوځل کیږي. د یادې کورې د چارو پرانیستي پر مهال د کندهار د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر نجیب الله داوري وایي چې دغه کوره د یوه پانګوال لخوا د عامې روغتیا وزارت د معیارونو پر اساس جوړه سوې او له دې وروسته به د ټولو دولتي او خصوصي روغتونونو او درملتونونو خځلې او یا هم ځبلجات دلته سوځل کیږي. نوموړي زیاتوي چې د یادې کورې په فعال کېدو سره به په ښار کې د روغتیايي مرکزونو او درملتونونو لخوا د اضافي توکو د غورځولو مخه ونیسي چې هم به یې په ښار کې د یادو توکو د سوځولو او د هغه څخه د زیږیدونکي خطر لرونکي لوګي یا دود مخه نیولې وي او هم به د ښاري هوا د ککړتیا مخه ونیول سي. ښاغلي داوري زیاتوي چې له دې وروسته د ټولو روغتیايي مرکزونو او درملتونونو مسؤلین مکلف دي چې اضافي توکي یا ځبلجات د همدې کورې مسؤلینو ته وسپاري او په دې سره د مکلفیت له مخې د ښار او هوا په پاک ساتنه کې برخه واخلي. مخکې هم دا کوره دلې وه خو هغه کم سټنډرډ چې وه هغه پر هغه دغه باندې نه وه برابره په معیار باندې. نو اوس دا زموږ په هڅو په کوشش باندې او دغه د خصوصي شرکت د شرکت د مسؤل په کوشش باندې نو اوس دا انشاءالله خپل سټنډرډیت ته آماده سوله او دوی خپل خدمات دوی غواړي چې وړاندې کړي. ښار د داخلي کم روغتونونه او کم هسپتالونه چې دي او یا کم درملتونونه چې دي یا کم لابراتوارونه چې دي که شخصي دي او که دولتي دي، د دې ټول څخه دوی د ځبلجات راټول کړي که طبي غیر طبي او دوی راویدلې په دغه ځای کې وسوځي. په ورته وخت کې د یادې کورې مسؤل عبدالخالق شریفي وایي دلته یې تر 2.8 میلیون افغانۍ پانګونه کړې. همدا کوره له تېرو 5 کلونو راهیسې فعاله وه خو تازه د عامې روغتیا وزارت د معیارونو پر اساس په فعالیت پیل وکړ. هغه زیاتوي چې د کورې تازه جوړې سوې برخې کې د فلټر نصبول شامل دي چې یاد فلټر به هوا ته لیږدونکي لوګي یا دود کنټرول او د هوا د ککړتیا مخه به ونیسي. مخه د فلټرو دا شی نه درلودل، اوس مو فلټرو ته بسته کړی دي او دغه ځایونه مو ته برابر کړي دي چې دغه د اعضاو د جلا کېدو دپاره چې د ښار څخه دغه کشرات راځي د طبي ځبلجات تقریبا دغه پانګونه دغه 28 لکه 28 لکه افغانۍ. د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د دوی هڅه ولس ته د غوره روغتیايي خدماتونو ترسره کول دي او د هغه عواملو مخه نیول دي چې له وجې ناروغي رامنځته کیږي.